په 14 ولایتونو کې د اوبو 58 کوچني بندونه جوړیږي. د هیواد په بیلابیلو 14 ولایتونو کې د 220 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو 58 بندونه جوړیږي او د هرات په انجیل کې د سیند غاړو پر استحکامي دیوالونو هم 9 میلیونه افغانۍ لګول کیږي. د معلوماتو تر مخه د دغه پروژو تړونونه په کابل کې د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست وزیر محمد ګل خلمي او د خصوصي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ پرون لاسلیک شول. د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وزیر محمد ګل خلمي د دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې دا بندونه د اوبو مهارولو، د سیلابونو د مخنیوي او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه جوړیږي. هغه همداراز په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دغو کوچنیو بندونو 10 په کاپیسا کې جوړیږي، 9 په بدخشان او شپږ په غور او پروان ولایتونو کې جوړیږي. په پروان او میدان وردګو کې بیا 15 او په بلخ او بامیانو کې به 4 جوړیږي. همداراز په پکتیا، نورستان، سمنګان او لغمان کې به 3 او په تخار او خوست ولایتونو کې به 2 د اوبو دغه کوچني بندونه جوړ شي. محمد ګل خلمي وایي چې دغه بندونو په جوړېدو سره به په یاد ولایتونو کې شاوخوا 20,000 هکټاره ځمکه خړوبه شي او دغه بندونه د 270 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي.